السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون اتم درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې د ریاضي اړتیا او په عملي ژوند کې د ریاضي مثالونه زده کړل. د نن ورځې په درس کې به د لږ، ډیر او مساوي په معنا او مفهوم د یوه مثال سره پوه سئ. راځئ چې راپیل کړو. درنو زده کوونکو، په ریاضي کې د لږ، ډیر او مساوي شیانو معلومولو ته مقایسه کول وایي. مقایسه کول لومړی له اعدادو څخه پیلیږي. مثالونه یې داسې دي: 0 تر 1 کوچنی دی، 1 تر 0 لوی یا ډیر دی، 1 له 1 سره مساوي دی او 2 له 1 څخه ډیر دی. اوس د عملي ژوند په مثالونو کې زده کوو. 2 افغانۍ لږ او 3 افغانۍ ډیرې دي. $10 لږ او $20 ډیر دي. 1 کیلو شیدې او 1 لیټر اوبه سره برابرې دي. 1 متر ټوکر او 1 متر لرګی سره برابر دي. 2 خویندې تر 3 ورونو لږ دي. 1 سیب تر 15 سیبانو یا مڼو لږ دی. درنو زده کوونکو، دا چې لږ، ډیر او مساوي شیان مو په مثالونو کې زده کړل. اوس به زه تاسې ته څو مثالونه ووایم. تاسې به په دې مثالونو کې لږ، ډیر او مساوي شیان په نښه کړئ. لومړی مثال: 2 ډوډۍ او 4 غابونه. په دې مثال کې به تاسې غابونه او ډوډۍ مقایسه کړئ او دا به ووایاست چې ډوډۍ ډیرې دي او که غابونه. دوهم مثال: 2 بوټان او 2 پښې. تاسې ووایاست چې 2 بوټان او 2 پښې مساوي دي، لوی دي او که یا هم یو له بل څخه کوچني دي. دریم مثال: 10 موټران او 20 باسکلان. ګلالیو زده کوونکو، دا چې لږ، ډیر او مساوي شیان مو زده کړل. اوس به راسو په ریاضي کې به هغه نښې وپېژنو چې لږ، ډیر او مساوي شیان په ښوول کیږي. د لږو شیانو لپاره په ریاضي کې دا نښه کوم چې تاسې یې پر سکرین وینئ کاریږي. د ډیرو شیانو لپاره په ریاضي کې دا نښه چې تاسې یې دلته وینئ کاریږي او د مساوي شیانو لپاره دا نښه کاریږي. راځئ چې په مثالونو کې په ګډه تکرار کړو. 2 کوچني دي تر 4 په لاندې شکل لیکل کیږي. 6 لوی دي تر 15 په لاندې شکل لیکل کیږي. 5 برابر یا مساوي دي له 15 سره په لاندې شکل لیکل کیږي. ګلالیو زده کوونکو، اوس به تاسې راته ووایاست چې 1 کیلو اوسپنه ډیره ده او که 1 کیلو پنبه. د نن ورځې درس مو تر همدې ځایه و. په راتلونکي درس کې به په عملي ډول له 1 څخه تر 10 پورې د کتابچې پر مخ د انګلیسي عددونو لیکل زده کړو. په مخه مو ښه.